د سپین بولدک د جګړې خاینینو ته د جنرال تادین خان خبرداری. تادین خان وایي بولدک کې له هغو سره حساب کوي چې پاکستاني ملیشو سره مرسته کړې ده. د کندهار پخوانی امنیه قومندان جنرال تادین خان وایي له کودتاچیانو سره به حساب کتاب کوي. تادین خان ارغنداب کې د طالبانو خلاف عملیاتو ته په اشارې ویلي. چا چې د کندهار سپین بولدک کې له پاکستاني ملیشو سره همکاري کړې او چا چې د دوست په جامه کې کودتا کړې نن به ورسره حساب وشي. تادین وایي هېڅکله موږ خپلو سیمو طالبانو ته نه پرېږدو چې لاندې یې کړي، ځکه موږ د ولس ملاتړ له ځان سره لرو او هغوی چې د کندهار د ولسوالیو او ښار د سقوط هڅه کړې ده د ټول عمر لپاره به پښیمانه شي. تادین خان وایي جګړه پیل شوې او افغان ځواکونه د وړاندې تګ په حال کې دي، خو طالبان بیا وایي چې ارغنداب او سپین بولدک د دوی جنګیالي په حضور کې دي. بلخوا طالبانو په کندهار کې د رویټرز خبریال وژلی. خبریال اواکاس دانش صدیقي د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د بیا نیولو د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. نوموړي د رویټرز خبري اژانس سره د پټو ژورنالیست په توګه کار کاوه او کندهار ته د جګړې او عملیاتو د خبري پوښښ لپاره راغلی و. یوې امنیتي سرچینې ویلي دانش صدیقي له امنیتي ځواکونو سره مل و او نن سهار د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال وژل شوی دی، چیرې چې امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل کړي وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.